دا وایي زه ټیلر یم او د سوټ سلایي کوم 200 روپیا خرچه راځي په سوټ باندې 1400 مونږ لو او باقي خلک 1800 نه 2000 پورې لي دا زیاته نفع کول دا درست دي نادرست دي. ګوره شریعت چې ته څونه ګټه کوې په یو څیز کې شریعت تا ته هغې اجازت درکوي ځکه یو څیز چې هغه خلک خرڅوي که نه یو کار کوي نو ګټې دپاره کوي د نفع د شریعت تا ته په دې کې ازادي درکړي خو د انسانیت او د همدردۍ د هغې خلاف کارونه مه کوه. او بیا فقهای کرامو لیکلي چې د انسان دپاره بهتره خبره دا ده چې د درېیمه حصه چې کومه ګټه ده که نه 30% ګټه وکړي د هغې نه سیوا انسان نه ده پکار نو که چا پې څونه خرچه راځي نو کوشش دې دا کړي 30% د هغې نه سیوا ګټه نو دغه مناسبه خبره ده. نور سیوا او کم هغه د ښه ده په کور کې ډېره پریشاني ده څه وظیفه یا دعا راته وښایه الله جل شانو دې ټولو مسلمانانو پریشانۍ او مشکلات حل کړي. د سحر د مونځ خیال ساتئ دا اهمه خبره ټول په ټوله د سحر د مونځ خیال ساتئ یعنې کور کې پریشانۍ ډېري. دویمه خبره دا دعا د نبي علیه السلام وایي چې اللهم انا نسألک العفو والعافیة والمعافاة الدائمة فی دیننا و دنیانا. دا وایي دا وایي یو جینۍ هغه زما ډېره خوښه ده پلار یې زما سره راضي دی زه د پېشمني په وخت کې د هغې کور ته لاړم د هغه جینۍ سره اوده شوم خو ما هېڅ هم نه دي کړي آیا دې سره زما روژه شوې که نه او که څه دې نه کړي که نه ته بیا خپل علاج وکړه ته بیا ټیک نه یې ها میډیکلي ته ګډوډ یې ته خپل علاج وکړه دا کیدی نه شي بس دا د غلط کار دی حرام کار دی کړی توبه استغفار که یو زنانه د حیض په دوران کې مونځ وکړي نو دا حرام کار دی که په قصد باندې داسې وکړه کفر ته پرې رسي. دا وایي زما په مخ باندې داغونه او دانې دي زما په مخ بالکل نور نشته ډاکټر سره هم ګزاره نه ده شوې تاسو وظیفه وښایه دا د وظیفو کار خو نه دی ډاکټر کار دی او خپل خوراک وغیره د هغې خیال ساته ګرم څیزونه مه خوره. البته زه حکیم او ډاکټر نه یم خو زه به درته یو خبره وکړم. امام خازن رحمت الله علیه په صورت نحل کې تقریبا دا آیت مبارکه چې دی واوحى ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال د شاتو د مچۍ تذکره شوي نو هلته د ګبین تذکره د شاتو تذکره هم ورسره شوي بیا الله فرمایي چې په دې کې شفا ده په دې کې شفا ده. عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه فرمایل چې دا آیت نازل شي ما وکړه چې الله فرمایي په شاتو کې شفا ده ما شات راواغځه په مخ مې دانې او داغونه چې په هغې مې پور کړ ټیک ټاک دا علاج امام خازن په کتاب کې په تفسیر کې ما لیدلی دی ما به په خپل ټرای نه ده کړې صحیح. په خوب کې نبی علیه السلام ډېر ښکلی او خانه کعبې نه طواف کول د دې څه مطلب دی دا د دیندارۍ علامت دی او په خپلو چې کوم شرعي حاجات دي هغه به پوره کېږي په خپلو مقاصدو کې به کامیابېږي په نیکو مقاصدو. الله څوک دی ایمان څه ته وایي اسلام څه شی دی مؤمن څوک دی په صفا معنو کې راته ووایه هغه طاقت چې دنیا د دې نظام دپاره ضروري دی هغې ته الله ویلی شي هغه طاقت چې دې دنیا او د کائنات ته نظام د چلولو دپاره ضروري دی هغې ته څه ویلی شي الله ویلی شي او په دغې الله باندې اعتماد کولو ته ایمان ویلی شي او څوک چې دغه شان د اعتماد کوي هغه ته مؤمن ویلی شي او څوک چې د هغه شریعت مني هغه ته مسلمان ویلی شي او شریعت ته اسلام ویلی شي. ومونځ کې ډېرې وسوسې راځي په دې ګناه شته که نه غیر اختیاري ګناه باندې انسان نه ګناهګارېږي ښه غیر اختیاري کار باندې انسان نه ګناهګارېږي راځي به ته ځان کنټرول کوه په دې د ثواب ملوي. مفتی صاحب زه د ګردو بیمار یم ما ته دعا وکړې الله جل شانو دې ټولو مریضانو ته شفا کامله عاجله دایمه مستمره نصیبه وګر. مسافرو دپاره یورپ کې په مشین باندې چکن وغیره حلالوي آیا د دې خوړل موږ دپاره روا دي که نه فتوا دا ده د علما کرامو چې ناروا دي دا سوال نه که نه دا لاندې ده ځکه هغه یوټیوب او فیسبوک والا هغې دونه درس جوړ کړي زموږ د خبرې جواب میلاو شو جواب میلاو نه شو جواب د هغې تعدي ډېرې خیر دی ښه اول بس دا متویل غواړي چې هلکه بس لږ صبر کوئ که 2 ورځې پس دی که 3 ورځې پس نمبر به هم راشي هلته 15 منټې یا 10 منټ په 10 منټه کې یو کار نه کېږي که نه سوونو سوالونه یو کس سرکاري نوکري کوي ډیوټي نه کوي تنخواه الي دا تنخواه حلاله ده که حرام داسې کس صدقې هم کوي او داسې کس سره قرباني کېږي که نه داسې کس سره قرباني فقهای کرام دې ته مکروه ویلي یوه خبره. دویمه خبره صدقې کې نو صدقو به په خپل ځای باندې ثواب وي هغې نه څوک انکار نه شي کوي. دویم تنخواه یې حلاله ده که حرامه څومره چې ډیوټي کړې د هغې تنخواه حلاله ده او نوره حرامه ده. سوال مدا دی چې نقلي پیران او جعلي پیران د دې سره په یو صف کې مونځ کېږي په جمع کې که نه هغه دوکهباز هم دي د خلکو نه پیسې هم لوټ کوي او زناګانې هم کوي
ګوره که هر څومره ګناهګاري خو صف کې د هغه سره مونځ کېږي خو د داسې خلکو د صحبت نه دی الله نومي مسلمان وساتي د ده نه به ځان ساتي داسې سړي نه ښه پوهېږې دا صحیح دا روحاني ډرامه بازي زموږ استادانو به دې ته وایي دا روحاني ډرامه بازي تعویذ نه څوک انکار نشي کولی ځکه اجماع امت ته په دې باندې امام خازن رحمت الله علیه خپل تفسیر کې ذکر کړي چې اجماع امت ته په دې باندې تعویذ شته دم درود دا هر څه شته په خپل ځای باندې صرف دا خبر ده چې داسې قسمه پراډونه نه دي الله دې موږ د هغې نه وساتي ځکه زه وایم چې تعویذونه نه ځان وساتئ بس قرآن طرف ته روان یې مخکې نه دروازه بندوم چې مه ځئ دې طرف اگر چې کار جایز دی خو د دې نه ځان ساتئ هر جایز کار د کولو نه ښه صحیح ده هر جایز کار د کولو نه بلکې کله نه کله هر یو مستحب کار هم د کولو نه سنت کار هم هر یو د کولو نه اوس چا دا وي چې یاره په خر باندې سورلي کول مسنون دي مستحب دي نو چې زه هلته خر د پاسه وخېږم دا خلک به څه وایي دې باره کې هم څه خیال دی حالانکې نبي علیه السلام په خر سورلي کړې که نه ده کړې نبي علیه السلام سره خو جاز نه و او ځینې مستحبات هم د کولو نه ځینې سنت هم د کولو نه ځینې جایز کارونه هم د کولو ځکه زه تاسو منع کوم چې دې تعویذونو ماویذونو نه ځان وساتئ چا راله سونه راکړې وه یعنې سره زر ما نه واپس سونه غواړي دوه سواله دي زما اولنې دا چې په دې زکات په دې سونه باندې زکات شته که نه دویمه خبر دا چې ریټ خو هغې کې اتار او چړاو راځي نو کم قیمت په ادا کړو اولنۍ خبره خدا ده چې دا سونه چې تا سره ده نو دا پردی دی دا به ته بل چا د ادا کې نه زکات یې په هغه دی په تا باندې زکات نه دی ښه دا اولنۍ دویم دا چې په زکات کې او په دې څیزونو کې او سرو زرو کې په دې کې کرنټ ریټ معتبري چې کم مارکیټ ریټ یې که نه مخکینی ریټ نه معتبر کرنټ ریټ چې کمی هغه معتبري دکاندار له مې پیسې ورکړي او هغه سره هغه هره میاشت ما ته 27,000 روپۍ راکړي دا جایز دي که ناجایز دي صحیح ده دې ته سود ویلی شي دې نه ځان ساتي پرسنټیج به مقرر کړي چې دونه پرسنټ به ستا یي ګټه دونه به زما یي بیا ټیک یا دې ریشو سره به ماله پیسې راکړي دې تناسب سره به ماله پیسې راکړي دونه حصې به تالې دونه حصې به مال راکړي بیا ټیک خو پیسې مقررول دا غلط دي ولې غلط دي وجه دا ده چې څه پته لګي هغه ستا په هغه 15 لکو او په 20 لکو باندې په دې میاشت کې 27,000 ګټلي دي که نه دي ګټلي چې ونه ګټي نو بیا شریعت ډېره ښکلې لار ښیي او که چېرته شریعت دا وایي که چېرته 1 روپۍ هم وګټلی او تا پرسنټیج مقرر کړي او 50% یې په رس کا نیمه روپۍ ستا رسي نیمه د هغه رسي بیا هم څه طریقې کېږي 27,000 روپو خو علاج نه کېږي داسې ده که نه یو نوکري راته په پیسو میلاویږي آیا دا کول جایز دي که نه که داسې حالات یې کله ناکله کېږي چې یاره نوکري ده ته مستحق هم یې ټسټ هم پاس کړی وایوه دې هم پاس کړی انټرویو دې هم پاس کړی خو بیا هم تا ته خپل حق نه میلاوي خلک یې په پیسو درکوي نو ته نه ګناهګارېږي دغه به رشوت یي په خپل ځای باندې ای به رشوت هغه حلالېږي نه خو ته به نه ګناهګارېږي هغه به ګناهګارېږي اګه ته مستحق نه بیا جایز نه وي بایننس کول جایز دي که ناجایز انسیکیور سیز دی علماو ته منع فرمایلی دا نور حرام پکې څه نشته صحیح ده او دویم علماو د دې وجې نه منع کړی چې دې کې فلکچویشن دی ډېر زیات اتار چړاو دی د هغې د وجې دا وایي چې ما نه په امتیازو کې مني ځي دې سره غسل واجبي په امتیازو کې مني نه ځي ښه یا ودي ځي او یا مزي ځي صحیح ده په هغې سره په اودس راځي مني نه ځي په امتیازو کې مني او امتیاز چې که نه دا الټه څیزونه یې دی یو بل چې دای هغه به نه وي چې هغه دا به نه وي زما دې خبرې ته سوچ وکړو دا وایي زما والده ده مور د ډېره زیاته بد اخلاقه ده مونږ د هغې ډېر احترام کوو زما د پلار هم ډېره بېعزتي کوي د هغې د اجازت نه بغیر بهر هم وځي مونږ له څه کول پکار دي د خپل والدینو ادب او احترام هغه په خپل ځای باندې ټیک دی الله تاسو له اجر او ثواب درکوي د هغې بد اخلاقي ده هغه معاملې د الله سره ده هغه د خاوند د اجازت نه بغیر وځي هغه معاملې د الله سره ده په دې ګناهګاري کي او لعنتي کېږي خو ته به ادب او احترام کې په خپل ځای باندې ښه البته دونه ده که ته هوښیار نو په طریقې پوهیوه یو جینۍ زما خوښه ده هغه د بل چا په نکاح کې ده زه په پټه باندې هغې سره نکاح کولی شم که نه څنګه پردي خان خیراتي کې پردي د هغه په نکاح کې د ستا ورسره نکاح بیا نه کېږي ښه پوهېږې په خوب کې ماران لیدل څه تعبیر دی او بل زه چې څنګه خوب وینم هغه شان را سره کېږي څنګه چې ته سوچ کې که نه هغه شان ته خوب وینې بیا سره هغه شانتي کېږي الله جل شانو فرمایي انا عند ظن عبدي بي امام بخاری روایت نقل کړي چې الله وایي چې د بنده د ګمان سره بیا څنګه ګمان کې سره هغه شان کوم ته چې په الله څنګه سوچ کې الله هغه شانتي کوي دویم خوب کې ماران لیدل
ما ته څه پته څنګه مار دی لیدلی، که زیړ مار دی لیدلی نو دا بیماري، که تور مار دی لیدلی نو دا دشمني. ښه الله عالم دی تا څنګه مار لیدلی. سجدې له چې ځو اول به کونډۍ لګو که لاسونه به لګو او که نه دا دواړه ټیک. دا دواړه مذاهب دي. اولنی مذهب دا د جمهور امت دی، د امام ابو حنیفه او د اکثر علماو، چې ته کله سجدې له ځې اول به کونډۍ ولګي بیا به لاسونه ولګي، چې راپاسې اول به لاسونه شوت کړي بیا به کونډۍ شوت کړي. امام مالک رحمت الله علیه، امام اوزاعي رحمت الله علیه دې خلاف کار. دواړو سره روایات د ابو داود شریف کې کوم روایت کې هغه وسره دي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو قولی روایت ته یو فعلی روایت ته. فعلی روایت باندې عمل کې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه او نور ائمه حضرات، او قولی روایت قولی چې کوم روایت ته باغی عمل کې امام مالک او امام اوزاعي رحمهم الله. ادوان طریقې ټیک دي، استا کوم مسلک ته باغی باندې عمل کوا. د اکثر علماء دغه مسلک ته چې هغه اول کونډۍ لګي بیا لاسونه لګي او چرپاسي دی الټا. عربو پس مونږ شاته مونږ کوو، هغې قرآن مجید په لاس کې راغستی، زمونږ مونږ پسې کېږي که نه. که ته شافعي المسلک یا نورو مسلکونو والی بیا دې پسې کېږي، که د امام ابو حنیفه په مسلک بیا نه کېږي. ځکه د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مسلک دا دی چې په لاس کې قرآن مجید دا چوتول د مانځه په حالت کې دا عمل کثیر دی او دې سره مونږ فاسدېږي. صحیح ده. او هغې امام شافعي رحمت الله علیه دې الټه په بل حدیث باندې عمل کوي. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه سره ځان له دلایل، امام شافعي رحمت الله علیه یا نور ائمه هغه د حضرت زکوان مثال ورکوي چې حضرت عائشې ته د تراویح منځ کو قرآن مجید ورسره په لاس کې، او امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هغه وایي چې نه، حضرت عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنہ منع فرمایلی چې تاسو به قرآن مجید په لاس کې په مانځه کې نه نیسئ، ولې دا د یهودیانو عیسایانو کار دی. صحیح ده. زه د یونیورسټۍ سټوډنټ یم. زموږ په یونیورسټۍ کې په دې روژه کې جینکو ډېر حل اخیستی دی، بېحیایي کوي، زموږ پې نظر لګي آیا دې سره روژه خرابېږي. ته ورته په قسم مه ګوره دې سره روژه نه خرابېږي، او الله دې د هغې خلکو په حال رحم وکړي. ښه داسې د امریکې جینکۍ نه دي، خو الله دې په دې خلکو کې انسانیت او سړیتوب راولي چې هغه خپلو بچو ته عقل او سړیتوب او تربیت یې وکړي. او بل دا چې د پلار له یونیورسټۍ دپاره د فیس پیسې راکوي د سیمسټر، آیا زه د هغه نه سیوا پیسې چپه کولی شم که نه شم چپه؟ ناروا او ناجایز دي. ښه یو زنانه وایي چې په تولیه یا لوپټه باندې مخ اوچو نو خوله کې تار راشي یا ریشه پاتې شي، دې سره دې لږه شانتې ریشه یا تار سره روژه ماتېږي، دې سره نه ماتېږي. ما امام رازي رحمت الله علیه په خوب کې ولیدو، هغه ګندګي صفا کوله، بې جارو یې مال راکړه چې نوره صفایي ته وکړه. دې څه مطلب؟ دا خو د حالاتو خبره ده، پته نه لګي څنګه. عام سړی دا خوب ویني بل مطلب دی، عالم ویني بل مطلب دی، طالب علم ویني بل مطلب دی. الله اعلم. کرکټ ټورنمنټ په دې کې پیسو والا میچ کول جایز دي که ناجایز؟ که تعالی په کرکټ کې څوک انعام درکوي بیا جایز دي، او دا پیسې راټولول او دغه شان د یو بل سره مقابلې کول، که تا وګټو زه به درکوم او که ما وګټو ته به راکړې، دغه حرام او ناروا او جواري ده. یو نیمه توله باندې زکات شته که نشته؟ ځکه دې قیمت خو 52.5 تولې چاندی نه سیوا دی. چاندي جدا چیز دی، سره زر جدا چیز. سره زر چې څو پورې 9 تولو ته نه رسېدلي هغې پورې په دې باندې زکات نه وي، پوهېږئ. او دغه شان که سره زر هغه د 9 تولو نه چېرته کمي نو بیا ورسره نقد روپۍ پکار دي، چې نقد روپۍ دې سره کله راشي نو دا نقد روپۍ د چاندی په حکم کې شي نو ټوله بیا چاندی ته ووړي، پوهېږئ په دې باندې. د هغې د وجې بیا که څونه لږه ده که ډېره ده، خو بیا په هغې سره راځي، بیا پې زکات راځي. داسې پې زکات نه وي ښه چې صرف څونه پسترو کې چې دویه چې دې سره روژه نه ماتېږي. والارض انا یکون له ولد ولم تکن له صاحبه وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء قدير لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. صدق الله العظيم. الله فرمای بديع السماوات والأرض، لومبه پیدا کوونکی د اسمانونو دی او د ځمکې. بدیع السماوات والارض، لومبه پیدا کوونکی دی د اسمانونو او د ځمکې. انا څنګه به یکونو شي له د هغه دپاره ولد اولاد، انا یکون له ولد د هغه دپاره به څنګه اولاد شي. ولم تکن له صاحبه، او د هغه خو ښځه م نشته. ولم تکن او نشته له د هغې الله صاحبة بیبي. وخلق الله پیدا کړي کل شیء هر یو څیز، وهو بكل شیء علیم، دغه الله په هر یو څیز باندې پوهه دی همیشه. ذلکم الله، اے خلق دغه ستاسو الله دی، ربکم چې ستاسو تربیت کوي. لا اله الا هو، لا اله نشته دی بل معبود الا مگر هو دغه الله.
خالق كل شيء پیدا کون کې د هر یو سیز فعبدوه دا غي عبادت کوي یا دا غي طاعت کوي او هو على كل شيء وکیل او دا الله على كل شيء په هر یو سیز باندې وکیل نگران دی نگهبان دی کارساز دی هر یو سیز کارساز لا تدرکه نشی راګیرولې دغه الله لرا لا تدرکه ادراک نشي کولای دغه الله احاطه نشي کولای راګیرولې نشي دغه الله لرا الابصار نظرنا سترګي وهو دغه الله يدرك راګيري الابصار سترګي وهو اللطيف دغه الله باریک بین دی الخبير خبردار دی همیشه مخکینی آیتونو مبارکو کې د الله جل شانه سره چې کوم خلکو شریکان ګرځول هغه تذکره وشوه نن الله خپل صفت ذکر کړي التوی د غلطو صفاتونو نه الله پاک ته سبحانه وتعالى عما يصفون الله پاک ته داغه خبرونه چې داخله کې بس جوړي نه چې داغه نه پاک ته نه په الله کې کمی کمی خبرې دي وسغه الله جل شانه ذکر کړي نو به بديع السماوات والارض لومبه پیدا کون کې د ازمکه اسمانو ناشنا پیدا کون کې د ازمکه اسمانونه هم پیدا کړي او ازمکه هم پیدا کم ذات چې ازمکه اسمان پیدا کړي د غسوک ته الله دی دغه خدای دی دغه رب دی ان یکون له ولد اوس دا غسر سوک شریک نشي کېده او اولاد هم نشي کېده ان څنګه وی له دغه د پاره ولد اولاد ولم تکن له صاحبه او داغه خو بیبیم نشته ګورنمنت بیبی هغه څوک کوي چې څوک شهوت لري صحیح څوک څه لري بغیر د شهوت نه گزاره نه کیږي نه پوهیږي بیا چې بغیر د شهوت نه چا گزاره نه کیږي د شهوت ته محتاج شو کو محتاج نه شو الله محتاج دی نه پوهیږي نو پته لګي بیبیم نشته څه نشته بیبي او دا بیبي خو انسانان وای چې دا د پیدایش یو واسطه ده څه ده د پیدایش یو واسطه ده بیبي زنانه خیال هم دی الله جل شانو فرمای زما بیبي نشته ځکه شهوت ته محتاج نه یم نو ښځې ته محتاج نه یم چې ښځو ته محتاج نه یم نو زه په بچو باندې سکوم زه که زه چې بچي زره وړم خیال هم دی زه ته به داسې وي چې زه بیبي نشته بیا هم الله جل شانو بغیر د زنانه خلق پیدا کړي کې نه پیدا کړي آدم علیه السلام بغیر مور پلار نه پیدا کړي زه ته بداوي چې بچي هغه بغیر د بیبي نه پیدا کیږي الله جل شانو فرمایي نه کنه اولاد خو خلق د دې لپاره راوړي چې زکله بوډا شمه ملا مې راټیټ شي او بیا نوړې خپل ته نشم اچولې بیا ورل دا بچي په خپل کې نوړې راکې چې زه محتاج شمه دی و نوکری او کاروبارونه به زما به خیال ساتي خپل بچو ته د محتاج شو او څوک چې الله نو هغه محتاج وي الله خو غیر محتاج دی چې محتاج نه رب خو هغه دی چې محتاج نه دی الله جل شانو فرمای چې خزم نشته نو اولاد د کم زین وشي بیا الله وخلق كل شيء الله هر یو سیس پیدا کړي اوس دن آشنا خبره ده الله فرمای چې ما هر یو سیس پیدا نو زه خالق شو مداخلك څه شو مخلوق نو مخلوق محتاج وي زه خالق محتاج نشم کېده مخلوق محتاج کېدی چې خالق محتاج نشي کېدی او خزم مخلوق ته بچیم سدي مخلوق دا ټول سيزونه مخلوق دی ما ته محتاج دي زه چا محتاج نه الله جل شانو فرم چې محتاج نه زما سکار سمکه اسمانونو خو ما پیدا کړی اسمه د خزي انسان محتاجي سه یو قسم محتاج والی د بچو انسان د محتاجه د پر وروړي چې زما محتاج کېږم اوس الله فرمایي چې د ازمکه اسمانونو ټول ما پیدا کړل زما ست حاجت ستا ارسمي پیدا کړي نو حاجت تکم ځان راغی ټول کائنات زما دی الله جل شانو فرمایي زه خو د چا حاجت چاته مې احتیاج نشته چاته محتاج نه یم زه به خزه سکو مازه بچو باندې سکو نو دا سره د تعجب خبر نه چې داخله ما لپاره بچي جوړي ان يكون له ولد څنګه بدا الله بچي ولم تکل له صاحبه خزه نشته د الله جل شان وخلق كل شيء ان هر یو شی پیدا کړي او هو بكل شيء عليم او په هر یو شی باندې همیشه پوهه ده ذالکم الله ای خلق دغه استاد الله ده ذالکم الله
اے خلکو دغه مخکې چې تیر شو دا کوم کارونه چې کوي ځمکه اسمانونه پیدا کوي او ټول مخلوقات پیدا کوي ذالکم اے خلک دغه څه شی دی الله استاسو الله دې ربکم چې ستاسو تربیت کوي لا اله الا هو نشته دی بل څوک اوس د عبادت لایق مگر څوک دی دغه الله چې هر څه الله پیدا کړي د عبادت خالص چې کوم لایق دی هغه څوک دی الله جل شانو لا اله نشته دی بل معبود برحق الا هو مگر دغه الله جل شانو هو خالق كل شيء هغه د هر یو څیز پیدا کوونکی دی فعبدوه نو صرف د هغه عبادت پکار دی فعبدوه یو حدیث شریف کې راځي حدیث قدسی دی الله جل شانو فرمایي ګوره دا انسان پیدا کړی ما دی او دی بل چاته ټیټیږي پوهېږئ په دې باندې اخلق ویعبد سوایا پیدا کړی ما دی او عبادت ته بل چا کوي بل چاته نه ټیټیږي خلکو ته نه ټیټیږي خلکو خپې نه سټي خلکو ته سر نه ټیټوي خلکو خپې نه ښکلوي شرک نه کوي قبرونه نه سټي قبرونو ته سجدې نه کوي که نه الله جل شانو فرمایي ګوره اخلق پیدا کړی ما دی ویعبد سوایا او عبادت زمانه بغیر د نور چا کوي او ارزق ويشکر سوایا ويشکر غیری الله جل شانو فرمایي چې رزق زور کوم شکریا د بل ادا کوي رزق زور کوم شکریا د بل ادا کوي الله جل شانو او الله جل شانو فرمایي ټول ورځ د ګناونو کی ماستن راشي کنه زه بسترې ته اوسمه کې تایم چې زه ولا ورکه خیر دی وای د سیوده کوم په آرام باندې کنه چې سره د چرته زمان نافرمانی نه کړي که زه غواړم کنه په دې ځمکه برانه آرامونه کی که زه غواړم په دې کټ کې بستر کې برانه آرامونه کی تختې نه د خلکو نه داسې ته و تختې چې بیا د نشې په ګولو باندې نه راټیټېږي نشې ګولې خوري بیا مولا خوب نه ورسي داسې خلک نشته چې وې تختې ته کنه الله فرمایي ګور نافرمانی کې زیو د کوم ماستن څه آرام والا شپه مې ولا پیدا کړې په آرام یو دکم نو خالق کل شیء ناری اوسې خالق ته پیدا کوونکی فعبدوه دغه اطاعت پکار دی فعبدوه صرف د هغه عبادت کوي او هو علی کل شیء وکیل دغه هر یو څیز دغه الله جل شانو نگهبان دی نگران دی حفاظت کوونکی دی د هر یو څیز ته د الله جل شانو صرف عبادت کوا ته د رزق نم بیغما ته د خپل آرام نم بیغما خپل چین نم بیغما خلکو ته بیا نه ټیټیږي د خیر عبادت صرف د چا کوا صرف د الله جل شانو هو لا تدركه الابصار دغه الله د ذات لا تدركه چې دا الله نشي راګیرولې الابصار سترګې او هو يدرك الابصار کسترګې راټینګي نو دغه الله راټینګي کسترګې راګیري سو کې راګیري الله او الله سترګې نشي راټینګولې او هو اللطيف دغه ډیر باریک بین دی الله جل شانو الخبير همیشه خبردار دا یو آیت مبارکه دی چې علماء کرام په دې کې ډیر زیات تفصیل کوي علماء په دې ډیر زیات قلم چت کړي او ډیر د عقیدی یو اهمه مسله ده زموږ د عقیدی یو اهمه مسله ده لکشن تفصیل به کو ډیر پکې نه کوي سونه تاسو لپاره ضروری دی ما یو درس کړی دی وختي ستړی شوی یم خوب هم راځي اوس ښه مسله دا ده چې په دنیا کې انسان الله جل شانه په خپل سترګو باندې نشي لیدی د انسان دا طاقت نشته چې الله جل شانه ویني او آیت کې صفا دي سترګې الله نشي راګیرولی اسانه خبره یوا بل عقیده زموږ دا ده چې په جنت کې با انسانان د الله جل شانه ملاقات کې بیا به لیدي شي په دنیا کې نشي لیدي او په آخرت کې به الله جل شانه مسلمانان اینی ملاقات پکې دا زموږ عقیده ده یو مسله دا ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې بر اسمانونو ته تللی او معراج باندې واقعه مشهور ده کنه صفا واقعه قرآن کې تذکر ده تاسو ډېر اورېدلي تاسو کو ډېره مشهور ده چې نبی رسول الله اسمانونو ته لاړو جنت او جهنم دار سے ولید سبحان الذي اسرا معراج په شو الته د الله سره ملاقات شو د چا سره الله سره ملاقات شو نو آیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم الله لیدل او کو نه لیدل
نبی علیہ الصلوۃ والسلام الله جل شانه نه لیدلې نو دا هغه آیت څه مطلب دی چې الله جل شانه فرمایي ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دومره نږدې شوی دی، څومره دومره نږدې شوی لکه دوه لیندو سرونه چې یو بل سره یو ځای شي، دومره نږدې شوی دی الله جل شانه ته. الله سره ملاقات شوی، د منځونو مبارکه تذکره شوی ده، منځونه 500 نه راکوشي وي ستا 15 وتا دا ټول خبره شوی ده الله جل شانه سره. نو آیا د نبی رسول الله والسلام ملاقات الله سره شوی الله لیدلې ده کنه کې نه لیدلې کچردا نه لیدلې څوک انکار کوي. دا هغه آیت څه مطلب ده چې الله جل شانه نبی رسول الله والسلام الله جل شانه ولیدو او نږدې شو یو بل ته. الله د نور چې کمی پردې وي او یا زراغه من نه لري کړي، جبريل ته نشو تللی، نبی رسول الله والسلام لاړو. دا ټول خبر تاسو کې مشهور ده، تاسو ډېر اوریدلی. او که چرته ته وې چې الله یې لیدلی دی نو دلته خو الله جل شانه فرمایي لا تدرکه الابصار، الله جل شانه سترګې نشي راټینګولی. نو څنګه نبی علیہ السلام د الله ملاقات؟ او بل دلیل په دې باندې دا دی چې موسی علیہ السلام الله ته وفرمایل چې ته ما ته خپل ځان وښایه. الله جل شانه وفرمایل لن ترانی، ته ما نشي لیدی، ولكن انظر الى الجبل، دې غر ته لږ وګوره، که دې چېرې ان استقر مکانه فسوف ترانی، که دا غر په ځای باندې ودرېږي ته به ما ویني. کله الله هغې ته تجلي سره پکړه خپله جعله دکن، هغه ټوکلې ټوکلې شو او خر موسی صاعقه، موسی علیه السلام بېهوشه را پرېوت، نه شو لیدی الله جل شانه. الله جل شانه څوک نه شي لیدی. که د قرآن او د حدیث مطالعه وکړې خو دواړه متعارض څیزونه دي، الټه دي یو بل. بعضې دلایل وایي چې نبي علیه السلام ملاقات الله سره شوی الله یې لیدلی، بعضې څه وایي چې نه دی شوی ملاقات. زموږ عقیده څه ده؟ زموږ عقیده دا ده چې نبي علیه الصلوۃ والسلام ملاقات ته الله جل شانه سره شوی دی او الله جل شانه یې لیدلی دی، الله جل شانه. دا زموږ عقیده ده. اوس په یو اعتراض دا راتلو، بل یو حدیث دی د بخاري شریف چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیبي د حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها صحیح روایت دی د بخاری شریف، چې حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایي درې خبرې چې چام تاسو ته وکړي دا به دروغي، درې خبرې چام تاسو ته وکړي دا به دروغ. یو که چا دا وي چې نبی علیہ السلام ملاقات د الله سره شوی دا دروغجن دی، پوهېږي. دویم که چېرته چا تا ته دا وي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته د مستقبل علم د هغې پته ورته شته، د مستقبل کې چې بس څه کېږي په را روانه زمانه کې هغه نبي علیه السلام ته پته نه، دا سړی هم دروغجن دی. خیال هم کړی دی خبر ته. او دریم هغه سړی هم دروغجن دی چې کم سړی وایي چې نبي علیه الصلوۃ والسلام د دین دعوت موږ ته پوره نه دی را رسولی. ځکه قرآن مجید کې الله جل شانه فرمایي نبي علیه السلام ډیوټي وه چې یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک فان لم تفعل فما بلغت رسالته. ای نبي علیه السلام ما دې تا ته څه نازل کړي دا پوره ورسوه. نو که څوک وایي چې نبي علیه السلام څه خبره پټه کړې دا هم دروغ دي. که څوک وایي چې نبي علیه الصلوۃ والسلام سبانه علم ورسره دی، عالم الغیب دی، نو دا هم دروغجن دی حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها. ځکه الله جل شانه قرآن کې سورې لقمان کې فرمایي، آخري آیت مبارکه دی وما تدري نفس ماذا تکسب غدا، اس انسان ته پته نه لګي سبا به څه کېږي. نبي علیه الصلوۃ والسلام انسان دغه ته پته نه لګي سبا به څه کېږي. او درېیمه خبره دا ده که تاسو ته چا وایي چې الله جل شانه سره ملاقات شوی دی، آیت ته قرآن ته وګورئ لا تدرکه الابصار، سترګې الله نشي راټینګولی، سترګې الله نشي راټینګولی. الله ذات دونه لامحدود ذات دی چې سترګو دا طاقت نشته چې الله جل شانه راټینګوي. دا د حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها مذهب خیال هم دی. لمونږ یې څه تعارض نشته، څه تعارض هغه نشته. اصل مسله ده دلته الله جل شانه داسې نه دی ویلي چې سترګې الله نشي لیدی. دلته الله دا فرمایل سترګې الله نشي راټینګولی، احاطه نشي کولی. الله دومره لوی ذات دی چې د هغې احاطه سترګې نشي کولی. دا مطلب. دویم د حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها چې کوم روایت دی نو په هغې کې هم د ادراک لفظ دی. ادراک یو څیز مکمل راګیرول، دا خو د ټولو خلکو عقیده ده چې داسې د سترګو زور نشته چې د الله جل شانه ذات راټینګ کړي، د چا عقیده نشته. نو صحیح عقیده د اهل سنت والجماعت څه ده؟ هغه دا ده چې الله جل شانه د نبی علیه الصلوۃ والسلام او الله جل شانه په معراج کې ملاقات شوی، نبی علیه الصلوۃ والسلام الله جل شانه لیدلی، او دا خصوصیت د نبی علیه الصلوۃ والسلام. ځکه موسی علیه الصلوۃ والسلام نشو لیدی او چا ولیدو؟ جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. دقه زموږ
عقیده ده. الله جل شانو فرمایي لا تدرکه الابصار، الله غزاد ته چې سترګې نشي راګیرولې، مطلب پوره احاطه نشي کولای. مونږ هم د دې قایلو چې الله پوره نه دی لیدلی. الله جل شانو ته بس خپل ځان چې څونه مناسب هغه عمر ورته خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام ملاقات شوی دی. الله جل الله تدرکه نشي راګیرولې الله جل شانو الابصار سترګې، او هو یدرک الابصار، دغه الله دی چې د خلکو سترګې راټینګي. نه پوهېږي په دې باندې د الله جل شانو څوک نشي راټینګولی. که څوک راټینګېږي مخلوق پر راټینګېږي او هغه څوک راټینګي الله جل، دا مطلب دی. او هو اللطیف، دغه الله جل شانو باریک بین دی. باریک بین دا مطلب دی چې الله جل شانو د جسمیت نه پاک دی. څه دی؟ جسمیت نه پاک دی. داسې جسم یې نشته لکه دا مونږ چې څنګه زمونږ جسم دی او مونږ یو بلي نو دا جانزي استاد دی سر نه خپو پورې ما ته ټول ښکاري نه، ما یې احاطه کړې. دې ته ادراک وایي. څه ورته وایي؟ ادراک. داسې څوک الله جل شانو نشي لیدی. د جسم نه پاک دی الله جل شانو. او که ته وایې چې د الله بعضې یو قوم تېر شوی هغې ته مجسمه وایي. څه ورته وایي؟ مجسمه. د هغې عقیده دا ده چې د الله جل شانو داسې جسم دی څنګه چې د انسان جسم دی. څنګه چې د انسان جسم دی. نو مونږ ورته وایو چې د انسان جسم دی، د انسان دا جسم دا جوړ شوی دی د خلیو نه، د سیلز نه جوړ شوی. او سیلز بیا چې یو ځای شي څه شی جوړوي؟ ټیشوز جوړوي. او ټیشوز چې یو ځای شي بیا څه جوړوي؟ آرګن جوړوي. او آرګن چې کله یو ځای شي بیا څه جوړوي؟ ارګنیزم جوړوي، انسان جوړوي یا یو مخلوق جوړوي یا یو سیز جوړوي. نو دا خو که الله جل شانو ته جسم ومنو نو خپلو جزونو ته اجزاو ته دی محتاج شو که محتاج نه شو؟ او الله محتاج دی؟ دی محتاج. دا خو بار بار وایو وختي راسي الله جل شانو جسم نه څنګه دی. الله جل شانو مونږ ته څه پته ده؟ الله جل شانو څنګه دی مونږ ته پته نشته. دا به راته بیا پته ولګي چېرته په آخرت کې چې الله څنګه دی. په دې کې ګوتې واله او داسې خبرې کول دا درست نه دي. زموږ عقیده دا ده چې الله جل شانو زموږ پیدا کوونکی، تمام کائنات پیدا کوونکی دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ملاقات ورسره شوی دی. څنګه دی الله جل شانو مونږ ته پته نشته. زموږ دومره علم نشته چې د الله جل شانو بارک راته دا پته ولګي. وما اوتیتم من العلم الا قلیل. الله فرمایي ستا دومره علم دی علامه صاحب ته لا دونه نه چې ته ماته راورسې چې الله جل شانو څنګه دی. په علماو کې ډېر علما تېر شوي دي چې هغه مجسمه اوسو، هغه د الله د جسم قایلو. اوس هم څه خلک شته هغه د جسم قایل دي د الله جل شانو، خو نوم یې نه علمه خبره نه ده. صحیح ده؟ هغوی وایي الرحمن علی العرش استوى. څنګه دی؟ الرحمن سورة طه کې دي. الرحمن علی العرش استوى، الله جل شانو په عرش باندې ناست دی. څنګه؟ الله په عرش باندې ناست. نو موږ ورته دا وایو چې الله جل شانو په عرش باندې دی خو د خپل شان مطابق، د خپل شان مطابق. زموږ دا عقیده ده. د هغې عقیده دا ده چې الله جل شانو په عرش باندې داسې ناست دی لکه موږ چې په کرسۍ کې یو. دا خبره غلطه ده. علم دی خبره ډېر نقصانات دي دي ښه. بس تاسو دپاره دغه خبره ضروري وه. زموږ عقیده څه ده؟ الله جل شانو سره په دنیا کې څوک ملاقات نشي کولی، په آخرت کې به ورسره ملاقات کوي. د الله جل شانو نبي علیه الصلوۃ والسلام د الله جل شانو سره ملاقات کړی د معراج په شپه باندې. موسی علیه الصلوۃ والسلام دا خصوصیت نه، دا صرف د نبي علیه السلام خصوصیت و. او د حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها د حدیث چې هغه سړی دروغجن دی چې څوک وایي چې الله جل شانو ادراک چا کړی دی. نبي علیه الصلوۃ والسلام د الله ادراک نه دی کړی. موږ وایو هغه ادراک او احاطه یادوي. الله را ټینګ کړی نه دی په خپلو سترګو کې، احاطه نه ده کړې ده. او دلته د قرآن مجید آیت کې هم سره راغلي ادراک لا تدرکه الابصار. الله جل شانو سترګې نشي راټینګولی. وهو یدرک الابصار، هغه سترګې راټینګوي هر څه په کنټرول کې دي. وهو اللطیف الخبیر، الله باریک بین دی، الخبیر خبردار دی. ولې الله جل شانو داسې دی؟ بس الله ته پته ده، موږ ته پته نشته. ځکه الخبیر خبردار څوک دی؟ الله جل شانو.